آشنا صاحب سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. بلې په دې اونۍ کې پر کندوز طالبانو د برید او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه شوي دي. د کندوز امنیتي وضعیت په هکله اکثره افغانان اندېښمن دي. یو شمېر کسان چې په دغه ښار کې ژوند کوي په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې روغتیایي خدمتونو او خوراکي توکو ته لاسرسی سخت شوی، خوراکي توکي نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نو قیمتونه یې ډېر لوړ وي. اکثره افغانان په ټولنیزو رسنیو کې پر پوځي چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره د طالبان له دغه ښار څخه وباسي. همدارنګه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه هم ډېرو خلکو خبرې کړي دي. اکثره افغانان د دغو مرستو د ضایع کېدو په اړه اندېښنه لري او له افغان حکومت څخه غواړي چې د فساد په وړاندې مبارزه وکړي او دا پیسې په هیواد کې د پراختیا او عامه خدمتونو په برخه کې ولګوي. بلخوا په دې اونۍ کې د نوبل د جایزو څو ګټونکي معرفي شول او د امریکا غږ په پښتو او دري ویبپاڼو کې په دې اړه ریپورټونه او معلومات خپاره شوي دي. د نوبل د سولې د جایزې په اړه چې سبا اعلانیږي په ټولنیزو رسنیو کې تبصرې روانې دي او خلک د احتمالي ګټونکو اټکل کوي. پرون د چهارشنبې په ورځ د ښوونکي نړیواله ورځ وه او په ټولنیزو رسنیو کې ډېرو خلکو د ښوونکیو د تشویق لپاره ډېر پیغامونه لیکلي او د هغوی کړنې ستایلې دي. د فیسبوک ټولنیزه رسنۍ چې مینوال یې ورځ تر بلې ډېرېږي په دې اونۍ کې د مسنجر په برخه کې د خصوصي پیغامونو د خوندي ساتلو لپاره یوه نوې لاره پرانیسته. له دې سره خلک پرته له دې چې تعقیب شي کولی شي خصوصي پیغام واستوي او بیا دا پیغام له منځه یوسي. او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې بل د پاملرنې وړ خبر د ګوګل شرکت د نوي زیرک تلیفون خبر و. دغه تلیفون چې پکسل نومیږي په دوه اندازو بازار ته راځي او د کارپوهانو په وینا کیدای شي د اپل شرکت له آیفون او د سامسونګ شرکت د ګلکسي مشهورو تلیفونو سره په بازار کې سیالي وکړي. د نړۍ او افغانستان په هکله د لا زیاتو معلوماتو او خبرونو لپاره امریکا غږ سره پاتې شئ. مننه.